امرالله صالح داسې څه وکړه چې ډیری پښتانه او ډیری افغانان یې مینوال شول. زموږ ویډیو در سره لایک کړئ او سحر میډیا چینل در سره سبسکرایب کړئ. مننه. په امرالله صالح دا شک کېده چې غني ته ژمن نه دی او ګواکې دا به خاین وي. کله هم چې ولسمشر اشرف غني امرالله صالح ځان سره لومړی معاون ونیو نو زیاتره پښتانو دا ګمان کاوه چې دا یې ښه پرېکړه نه ده کړې او امرالله صالح خو یو تعصبګر انسان دی. اما کله چې پرون اشرف غني د وینا په حال کې وو او ډزې وشوې، اول کس امرالله صالح و چې د اشرف غني خواته یې ځان ورساوه او په زړورتیا سره یې وویل چې رئیس صاحب زه ستا له بغل سره یم. او دری ژبه کې داسې وویل چې ما امرای رئیس جمهور خود هستم. نو دې سره امرالله صالح خپله وفاداري او زړورتیا ثابته کړه. له سیاسته ورأخوا باید دې وطن د سپېڅلو او زړورو بچو ستاینه او قدر وکړو. نو امرالله صالح دغه کړنه باید وستایل شي او د دغه کړنې وروسته ډیری پښتانه د امرالله صالح مینوال شول. دا و زموږ د نن ورځې راپور چې تاسو سره مو شریک کړ. د نورو دغسې جالبه راپورونو دپاره زموږ دغه چینل د سره هرومرو سبسکرایب کړئ. مننه ډېره زیاته. الله مو مل شه.